علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، دا د الحاج شهید خلیل الرحمن حقانی رحمه الله ارامګاه او مقبره ده چې یو څو ورځې مخکې د داعش خوارجو لخوا په ډیر بزدلانه عمل کې په شهادت ورسېدو. لومړی خو دا وایو چې شهادت د مسلمانانو دپاره بالخصوص د افغانانو لپاره او بالخصوص بیا د دغه کورنۍ لپاره کومه نوې خبره، کومه نابلده خبره نه ده، ځکه شهید خلیل الرحمن حقانی د خپلې کورنۍ 58 نفر شهید دی چې د الله په لاره کې قربان کړي او د خپلې کورنۍ لخوا ټوټې ټوټې خاورو ته سپارل شوي دي. نو دا د هر افغان همداسې توکل، همداسې امید، همداسې عمل دی. نو د دنیا کفارو ته بالخصوص ګاونډي ملکونو ته وایو چې د افغانانو د افغانستان په بربادۍ کې هیڅ کله ونډه مه اخلئ او هیڅ کله دا فکر هم مه کوئ چې افغانان به څوک تفریقه کې یا به څوک افغانان په شهادتونو باندې ستړي کړي او د خپل مورال او د خپل مقصد نه به یې راوګرځوي. د افغانانو یوازینی مقصد هغه اعلا د کلمات الله ده. د الله کلمه به اوچته کوي، په ټوله دنیا کې به انشاءالله اوچته کوي. د دې مقصد نه، د دې توکل د دې نه د دنیا کفار هیڅوک یې نشي راګرځولی. خو لیکن هغه خلک چې تش په نوم مسلمانان، د مسلمانانو په نوم راجګېږي او مسلمان په شهادت رسوي، هغوی ته دا وایو چې د دغسې بزدلانه او د کفارو خوشلونکي عمل نه لاس په سر شئ. کوم کار چې 20 کاله کفارو بلکې 45 کاله کفارو د ډېرې پیسو د ډېرې مصارفې لپاره سره ونه کړی شو، تاسو د یو څو ندیده پیسې د کم شي په مقابل کې هغه کار د کفارو د خوشحالولو لپاره وکړو. نو که هغه څوک ته دا خبره کوم، هغه چاته دا خبره کوم چې هغه د داعش خوارجو له قول او فعل نه یا د دوی د تبلیغاتو نه متاثره شوي وي، مسلمانانو ته د کفر نسبت کوي او د مسلمانانو د شهیدۍ اراده لري، نو هغې ته موږ وایو چې قسم په الله په دغه کار باندې به یوازې کفار خوشحالوئ، بلکې الله جل جلاله او رسول د الله هغه به د تاسو نه خفه وي، د دنیا مسلمانان به د تاسو نه خفه وي. د شهید خلیل الرحمن حقانی تقبله الله د هغه د شهادت لپاره په تقریبا 50 اسلامي ملکونو کې د قرآن کریم ختمونه کیږي. دا د ده د حقانیت، د ده د رښتینولي، د ده د اسلام یوازینی علاماتو، دا د ده یو کرامت و چې د ټولو دنیا مسلمانان په خفه دي، هغه په ده پسې ختمونه کوي. لیکن هغه څوک چې داعش او خوارج دي هغه پې خوشحالیږي او هغه دغه کار ترسره کوي د کفارو د خوشحالولو دپاره. نو هغه چاته وایو چې هغه د دوی د کړنو نه یا د دوی د عمل نه، د دوی د خبرې د تبلیغاتو نه متاثره شوي وي، نو هغې ته وایو چې په داسې کار باندې تاسو نه جنت ترلاسه کولی شئ، نه الله خوشحالولی شئ، نه رسول الله خوشحالولی شئ، بلکې بالمقابل د هغې الله جل جلاله خپله فرمایي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالده. څوک چې الله جل جلاله فرمایي څوک چې یو مسلمان قصدن قتل کړي نو د هغه جزا چې ده هغه جهنم دی همیشه همیشه. نو دوی ته وایو چې تاسو د مسلمانانو د وژلو نه لاس په سر شئ. د خوارجو علامه هم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه بتپرسته خلک به پرېږدي او راجګېږي به، مسلمانان به په شهادت رسوي. نو موږ د دنیا مسلمانانو ته وایو چې د دغسې عقیدې نه مه متاثره کیږئ، د دغسې فسد عمل ته مه ځئ. کنې افغانان خو په شهادتونو باندې ویاړي، د چا د شهادتونو نه هغه دوی ستړي کېدونکي نه دي، بلکې لا د شهادت تمه لري. ټول افغانان هغه د شهادت امید لري، د شهادت ارزو لري او د الله جل جلاله نه په لمنځونو کې شهادت غواړي. حتی د موږ یو ملګری یو څوک چې هغه یو نیک ځای ته ځي، حتی د عمرې او د حج په سفر ځي، نو د موږ د مسلمانانو اولنۍ دعا ورنه دا وي چې موږ ته هلته دعا وکړه چې الله موږ ته د شهادت مرګ نصیب کړي. نو د شهادت مرګ د مسلمانانو یوازینۍ ارزو او هیله ده. نو په دې باندې مسلمانان نه راضي کېږي. خو لیکن هغه داعش او خوارجو ته او د هغې ملګریو ته وایو چې تاسو خپل آخرت د مسلمانانو په وژلو باندې مه خرابوئ، بلکې د دې په ځای چې تاسو خپل ځان د جهنم اور ته برابر کړئ، راځئ چې د کفارو په مقابل کې د خپل قوت او د خپل اسلحه استعمال کړو، تر څو هم دنیا برابره وي او هم آخرت برابر وي.
او ګاونډي ملکونو ته هم دا وایو چې هیڅوک د افغانستان په ناامنه کولو کې، د افغانستان کې د ګډوډۍ په راوستلو کې څوک دغسې کار ته اجازه نه ورکوي، هیڅوک د دغسې فاسد کار نه ترسره کوي. او دغه رقم ته مسلمانان چې هغه په شهادتونو باندې ویاړي او په خوشحالیږي، نو دا په د دې علامه نه ده چې د مسلمانانو په منځ کې کوم اتفاق او اختلاف دی. خصوصا هغه خلکو ته وایو چې هغه د افغانستان نه خارج دي، کوم پیغور نه ورکوو، کومه سخته ورته نه وایو. بار بار موږ د دوی نه غوښتنه کړې ده چې راشي خپل وطن ته په د ورونو په شان خپل وطن کې ژوند وکړي او د آرام ژوند دلته ترسره کوي. خو لیکن بیا موږ د دې خبرې او د دوی د راغوښتلې سره سره دوی بیا هم د افغانستان په ناامنۍ کې لاس وهي او حتی ځینې خو لا دا تبلیغات کوي چې د افغانانو په منځ کې اختلافات دي، د طالبانو په منځ کې اختلافات دي. هیڅ د مجاهدینو په منځ کې الحمدلله اختلافات نشته. کومه خبره چې د خلیفه صاحب ده همغه د امیر المؤمنین ده، کومه چې د امیر المؤمنین ده هغه د هر عسکر د امیر المؤمنین ده، کومه خبره چې د ملا برادر ده هغه خبره د شهید خلیل الرحمن حقانی وه، کومه خبره چې د ملا یعقوب ده هغه خبره تر ما پورې نیولې د هر عسکر د امارت ده. نو د امارت په مابین کې لله الحمد هیڅ کوم اختلاف نشته، هیڅ کومه داسې کړنه نشته چې هغه څوک کفار په دې باندې خوشحال شي. یوازې دا تبلیغات دي چې د امارت په مابین کې اختلافات دي او یا کومې خبرې دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.